زه به تاسو ته نن د نیلم ګل هغه میډیو ښیم هغې چې کوم کار د خپل لیور سره کړلی او کوم غلط حرکتونه یې کړلی نو په داسې بې غیرتو دلګانو چې دی که نه زه پردې نه اچوم زه به تاسو ته ښیم د ټولو نه اول چې دی زما میډیو د ماشومانو سره مه ګورئ او په غوږونو کې چې دی مزې واچوئ او که تاسو سره زنانه په خوا کې ناست نو هغه ځان نه چې دی یو خسکې سیټ ټکئ راځئ چې ورځو پې کیمرامینه قابو مې کړه ملګرو یو طرف ته ګرانه ګراني شي او بل طرف ته چې دی که نه دا دولمبري شي نو بیا تاسو ما ته وایئ چې دا ته ښه نه کې نو ما دې ما الله پاک پوه کړي چې زه ستاسو لپاره جنګېږم دا دې وښه چې په یو بل باندې سورېږي او د خلکو په خوله کې اوبه راولي بابا یې پنانت کړلی نو که زه معمولي خبره وکړم که نه دوی بیا هر چا ته لګي هغه بیا هر چا ته وایي های های بابا ستا خو د قبر په غاړه چې دی که نه خپې دي لږ شرم وکړه لږ حیا وکړه که تا له یوه دیګه درکړه که نه تا کې به هېڅ څوم نه هسې مړه ځان دې شرمول دی ډمې د چاوې چې یار دې مړ شو هغې وي د کمې کوڅې د دې خلکو هم حقه مثال دی زه به تاسو ته نن د نیلم ګل هغه میډیو ښیم هغې چې کوم کار د خپل لیور سره کړلی او کوم غلط حرکتونه یې کړلی نو په داسې بې غیرتو دلګانو چې دی که نه زه پردې نه اچوم زه به تاسو ته ښیم راځئ وګورئ ستا نبض وغیم های های داسې خلک به زموږ د پښتون تاریخ جوړی های های دې چاپړې وغیم وڅټوله وڅټوله بلا دې والم ملګرو زه داسې بې غیرتو خلاف راځم چې نه خور پیژني نه مور پیژني نه ورندان پیژني نیلم ګل ته چې دی که نه مراد وي چې ته دا کار کوه دا کار تا سره ډېر ښه ښکاري مراد به په تا څه کار کوو هم دې په خپله استعمال کړي یم هم دې په مسعود باندې استعمال کړي یم او هم چې دی نو په لک او په دوه لاکه به دې نه کتل ماله به دې سړي راوستلو مراد چې دا نوې ګاډه سټنټه کړلی که نه دیم په سر راغستی دی خالص په سر ګرځئ په دې پسې بیا په بله میډیو کې راځو بند کړه لکه شی بند کړه